دا راته ووایي چې دا کوم کتاب دی چې تیره شوې زمانه هم ښیي، موجوده زمانه هم ښیي، را روانه زمانه هم ښیي. دا کوم کتاب دی جی؟ د دې مبارک کتاب نوم قرآن مجید دی جی. واه زبردست یار، ماشاءالله ماشاءالله. دا راته اندازه شته چې پیغمبر اسلام څو حجونه کړي، څو عمرې کړي؟ حج عمره ما د خو حجت الوداع یو حج ما په خیر وسلم کړ. دا غیر چې کوم دی دا تجربه ستاسو مطلب دا چې د قرآن نه هر څه اوچتوي؟ دا هر څه د قرآن نه اوچتوي. دې تاسو که تاسو سرچ وکړئ که نه د هر یو ساینټسټ سره د زمونږ قرآن مجید انګلیش کاپي پرته وي. یو نن سبا چې کوم زمونږ د مسلمانان وروڼه دي دوی د قرآن نه لرې شول. دا راته ووایي چې دا په قرآن مجید کې دا چې کوم سورتونه دي نو د دې نومونه چا مقرر کړي جی؟ میسج مې دا دی چې ټولو وروڼو ته چې نن سبا چې کوم دا فتنې دور دی په دې کې دوی لګیا دي ټیک ټاک انسټاګرام همدارنګه وغیره وغیره ډېر ایپس دي جوړ کړل انګریزیانو ګټي ته هغه او ګډیږي پکې دی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو نوم جی؟ جی زما نوم احسان الله دی جی. احسان الله بھائی د کوم ځای دی؟ مونږ د تربیل غازی یو جی. غازی دلته اوسي. ماشاءالله ماشاءالله زبردست. دا مونږ چې په کومه کلمه باندې ایمان راوړی دی که نه دا کلمه راته لږه واضح ووایه. دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. دویمه کلمه مثال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. د دې معنی دا ده چې د خدای نه علاوه زه دا ګواهي ورکوم چې د خدای نه علاوه څوک معبود نشته او حضرت مسلم د خدای پاک بنده دی او آخري رسول دی. دا راته ووایي چې دا په قرآن مجید کې دا چې کوم سورتونه دي نو د دې نومونه چا مقرر کړي جی؟ د دې نومونه د دې خو را دومره معلومات نشته خو مکي او مدني دي. مثال کم چې مکې کې نازل شوي دي نو د الله تعالی طرف نه بس دي که نه چې مکې کې کم نازل شوي هغه مکي صورتونه مکي ویلې او د مدني نه. دا چې کوم صورتونه پکې دي که نه چې د دې لکه اوس هم وایي پلانکي له پلانکي نوم یې دی که نه د ده دا نوم دی بلال نوم دی داسې وغیره نو موږ وایو پلانکي والا دا نوم یې دی پلانکي نوم دی. نو دغسې دا قرآن مجید چې راغلی که نه الله تعالی پاک کلام دی نو دې صورتونو نومونه چې کوم دي نو دا چا مقرر کړي؟ دا راته اندازه شته چې پیغمبر اسلام څو حجونه کړي، څو عمرې کړي؟ حج عمره ما د خو حجت الوداع یو حج ما په خیر وسلم کړی. زبردست یار زبردست ماشاءالله ماشاءالله. او د عمرو هغې حج یو یې کړی عمرې نه دومره نه دی راته. بالکل صحیح جواب. مطلب دا یو حج یې کړی، حج یو کړی. خطبه هم چې بیا ورکړی وسلم چې ټول امت ته یو خطبه وه خو بس نن سبا هغې خطبې باندې دومره عمل نشته جی. دومره عمل نشته په هغې باندې. هر چېرته یې ګورې نه ناانصافي ده، انصاف خو نشته چېرته. پیغمبر اسلام یو حج کړو، 4 عمرې کړې وي. زبردست زبردست. زمونږ جی دا زیات تر ځوانان ټیک ټاک ته راډېدلي دي او لکه په کار دی وکوي ټایم ورکوي ولا زه هم داسې نه چې د اخلاقو د دین نه هم پکې بهر شي د دایرې نه پکې بهر شي که نه ډېر زیات په ګډ وډو سر دی. بس دا ټیک ټاک چې دی دا انسټاګرام ټیک ټاک واتس اپ دا یو فتنه ده. دا یو فتنه ده د دې دنیا. دا اصل کې زموږ کوم ځوانان دي دوی ګوري چې مثال خلک دې په ذریعه فیمس شول، هغوی فیمس شول مثال میلیون فالوور دي بیا هغو ته مثال برانډ پروډکټس او خو د دې په ذریعه دوی یو کاروبار شروع کړو. نو دوی هم دا سوچ لري چې موږ به دې په ذریعه فیمس شو او دا هر څه به وشي. خو دا کوئ تاسو خو یو ښه پرپز لپاره یو کوئ. مثال تاسو یو بل کس موټیویټ کوي، تاسو ایجوکیشن باره کې کوئ، اسلامک ایجوکیشن څنګه شو تاسو لګیا یې ماشاءالله تاسو اسلامک ایجوکیشن پھیلاوئ دې لپاره یو کوئ. تاسو بیا که کم کس مثال زه تاسو ساينس مو کوي هغه ایجوکیشن باره مو کوي خو اسلامک دوان مثال ایجوکیټډ پرپز لپاره وکړي. دا راته وایي چې دا کوم کتاب دی چې تیره شوې زمانه هم ښیي، موجوده زمانه هم ښیي، را روانه زمانه هم ښیي. دا کوم کتاب دی جی؟ د دې مبارک کتاب نوم قرآن مجید دی جی. واه زبردست یار ماشاءالله 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 زبردست. نن سبا د دې تشخیص داسې ورکول غواړم چې نن سبا چې کوم ساينس د خپل خبرې راوچتې موږ چې مثال اوس زه د میډیکل سټوډنټ یم زما سیکنډ ایئر ویلې ما چې څومره ویلې دومره مطابق تاسو ته زه ویل غواړم چې ما اوس ویلې دی چې هر چې اوس ساينس اوس وایي چې هر یو کوم وړوکی دی هغه دی که نه سیاره ده خو د غټې سیارې شاخوا چکر لګوي. نو دا قرآن پهله نه ویلي و. نن سبا چې مثال د دې ساينس په ذریعه د
د ساينسي خبرې د فرټیلایزیشن او دا خبرې چې دی کوي کنه دا پهله نه قرآن ویلیو یعنی 1400 سال پهله د هر څه راغلیو او 1400 سال پهله د هر څه راغلیو ویل شوي او نن سبا هغه ظاهر کیږي او د مثال ډیسکور کوي دا ساينسدان چې کوم دی بالکل دا غیر چې کوم دی دا تجربه ستاسو مطلب دا چې د قرآن نه رسوچته دا هر څه د قرآن اوچته دی تاسو کتا سرچ وکړئ کنه د هر یو ساينټیست سره د زمونږ قرآن مجید انګلیش کاپی پرته دی دا وای او نن سبا چې کوم زمونږ د مسلمانان رونه دي د قرآن نه لري شول هغه زمون قرآن سټډي کوي او زمون ځوانان اړم دي دا غو د غیر وغه طریقې چې کوم دنه سټډي کوي هغه پزان کړه بالکل همداسې خبره ده نو اوس ساينس کوم پهله مثال نن سبا کوم ډیسکوریز کوي څه شی انوینټ کوي مثال نوې ډیسکوریز رااله بلیک هول وغیرہ او د هر څه وغیرہ چې مثال نن سبا ساينس وایي چې تاسو سپیډ اف لایټ سره موو کوي د لایټ سپیډ سره تاسو روان شئ تاسو به دا ټایم اس معنی نه لري هر مسلم تلو شب معراج سفر باندې ماشاءالله هغه تلو واپس راغله کمبل هغه شان ګرمو د دې مثال تلی و سفر کړو هر څه شویو او دنیا کې څومره کال تقریبا 40 څومره سال تیر شویو د دې ساينس نن سبا دا وایي چې مثال حضرت محمد سلام د سپیډ اف لایټ سره تلو مثال د لایټ سپیډ سره تلو او لایټ سپیډ سره نن سبا ساينس دا وایي چې مثال که تاسو لایټ سپیډ سره موو کوي نو تاسو لپاره و ټایم اس معنی نه لري مثال تاسو ټایم کې مخکې خو دې خپلای شي ماشاءالله نن سبا ساينس دا ډیسکوریز کوي او نو قرآن چې دی چې اوس د قرآن نه دا واقع ویل نه دی وایي چې مثال واقعي دا 1400 سال وسلم هغه تیر شوی او دینن سبا چې دا واړه ډیسکوریز رخلی دا انوینشنز کوي دا ټول د قرآن مجید نه دي او قرآن شریف څه ویلي دي مخکې هغه هر څه حقیقت راوځي او قرآن مجید د دې په ذریعې هغه واحد کتاب دی کوم چې مثال مخکې زمانه مو خوله اوس زمانه مو خوله روان زمانه کې ماږي کې معلومات شته واه زبردست ما د احسان بھائی نه دا یو سوال وکړ چې دا کوم کتاب دی چې تیره شوې زمانه هم ښیي موجوده زمانه هم ښیي را روانه زمانه هم ښیي دا واحد دغه پاک کلام دی قرآن مجید چې دا موږ ته دا درې زمانې ښیي څنګه چې رور ووایي نو هم دغسې ده زمونږ ینګ جنریشن زمونږ ځوانان چې کوم دي نو دا د غیرو په طریقه روان شو الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي خو زیاتره په هغه طرف روان دي او غیر مسلمه څه کوي ساينټیست څه کوي کوم چې غیر مذهبه دي هغه قرآن سټډي کوي هر شی د قرآن نه اوچتوي چې یو تجربه کوي نو ورور وایي چې قرآن ځان سره ساتلی هغه سټډي کوي هغه ګوري نو هغې هغه طریقه کار اوچتوي نو همدغسې ده دا پاک کلام دی که مونږ دې ته توجه ورکړه د دې مونږ ترجمه زده کړه د دې مونږ معنی زده کړه په حقیقت کې دا مونږ ولولو نو انشاءالله تعالی پریشانی هم لړې ټینشنونه چې کومې مسلې دي دا هم ختمې شو نو الله دې وکړي چې مونږ په دغه خپل قرآن باندې عمل شروع کړو او بیا چې دا سیرونه ماته میلاویږي نو قسم په خدای زما دا مطلب نه دی چې زه یو سړي نه پروګرام علم خامخا دې زه پکې راګیر کم یا دې زه بدنام کم یا دې وشرمم سوال نه پیدا کېږي زمونږ د دې پروګرام مطلب دی چې دا ښه ښکلي خلک راټول کړو تاسو ته مخامخ شي او دغسې ښه پیغامونه درکړي قدرمنو زه غواړم چې داسې رونه داسې درانه رونه زه وایم چې زمونږ په دې معاشره کې او بیا دی دغسې محنت کوي داسې ښکلې خبرې کوي د ټول نه لومبی جي خو ستاسو اخلاق ډېر زیات ښایسته دي جي بس اخلاق باره کې زه دا ویل غواړم چې اخلاق هغه مین شی دی چې نبی کریم وسلم په حدیث معلوم دی چې هغه کس یو کامل مؤمن دی د چا چې اخلاق ښیي نو اوس په اخلاق باره کې هر یو کس دا وایي چې مثال یو انګلیش یو کوټ دی یو خبره ده که نه د انګلیش د انګریز او انګریز د هغوی یو داسې مثال یو کوټ ورکوي چې مثال یو کول مونږ ورته ویلی شو هغوی دا وایي چې مثال وایي یو لوز منی یو لوز نتھنګ زبردست you lose your health, you lose something. But when you lose your character, you have lose everything. د معنا دا د مثال چې سمپل که تاسو مثال پیسې وبیارلې تاسو هېڅ نقصان ونه کړو ولې چې هغه د لاس خیره د بیا راځي تاسو مثال څه صحت لږ بیمار شوئ څه وشول تاسو لږ څه پرېښودل تاسو اوس که مثال که تاسو خپل کرکټر خپل اخلاق تاسو مثال بایلل او وبیالله تاسو مثال هر څه وبیالل اخلاق او مکمل تاسو هر څه وبیالل دا خړومبه الله او رسول وای قرآن وای بیا دا انګریز بیا نقل کړي اوس چې حدیث راغلی دی قرآن راغلی دی نو هغه مخکې ویلي دي چې مثال هغه یو کس یو کامل مومن دی کوم چې اخلاق لري او دی چې دی مثال اوس خپل یو کول جوړوي خپل داسې هغه مثال وایي چې دا یو کول دی یو کوډ دی چې مثال یو لوز یور کرکټر یو لوز ایوریثینګ دا اوس اوچت کړی هم دغه قرآن بالکل اوس چې مثال دا خبره لازمي ده دا خبره مونږ ویلی شو چې مثال
دین اسلام اوس زه یو خبره دا ویل غواړم چې مثال خلک وایي چې تاسو اسلامیک ساینټیسټ نشته په اسلام کې وایي ساینسدانان نشته اسلام کې ساینسدانان نوم اخیستل غواړم ابن بطوطه دسخه الرازی جابر بن حیان دا ټول اسلامیک ساینټیسټ دا نن 6000 4000 سال مخکې خو دوی څنګه دوی هغه ټیم دا هر څه دا کم ساینس کنه دوی بنیاد دوی ورکړی دی او نن سبا دوی د مثال بنیاد ولا مسلمان خیره بالکل کاروایی چې کم دی هغه مزید نه او کامیابی ته نه اوس غیر علی انګریزان علی هغه ټیم سوشل چې مثال زموږ کوم مسلمان ساينټیسټ د دوه قدرونه شو د دوه قدر کا هغه ټیم شوی او د دوه سره د واقع ویلې و ناغه کې مثال یو ساينټیسټ مثال جابر بن حیان د یو ساينټیسټ و هغه یو لیب مثال لس یو هغه لایبرری و هغه د کتابونو نا کتابونه چې مثال د مندا الزام ولګیدو چې مثال د خلک د ساينس نه اړي زمونږ خلک د سیم دي کنه چې مثال یو کس ته هغه دینی علم علی خو دنیاوی علم یو پرپز دی کنه یو مقصد دی تاسو دنیاوی علم ساينس وای خو یو پرپز لپاره چې مثال خدای پاک سو خپل وای چې ما دنیا جوړ کړی دا د دې لپاره چې تاسو د دنیا کې وګوري ما څه جوړ کړی دی ګوره انګریزي تعلیم حاصل کا سوال ته یو انګریز سره ملاو شي بای دعوت ولا ورکول شي خبري وسره کول شي ان سبا خو چرور کم دفتر ته زی نو انګریزي دا زیاتره انګریزي دا انګلیش چلیږي کنه جی انو زما سو انګریزي نه منی کول ندی پکار خو زما د خبرې مطلب دا څنګه تاسو ماشاءالله دنیایي لحاظ سره تیز دغه سي دینیم تاسو سره زده کړه ده زمونږ د دې خبرو مطلب دا مونږ و چې دوه کار وچلی چې دنیا پرې دی نو تجدین له هم منډه نشولې چې دین کې بیا دنیا پاتې ده کنه انو دا د کې چې یو پرې دی نو بیا ته کنده می دوه بکې په طریقه باندې زه اکثر وام چې د الله تعالی خپل یو ټایم ټیبل چې دور عظیم باچاره د دنیا جوړه کړی ده کنه جی خو هغه یو ټایم ټیبل تاسو ګورئ خپل نور په خپل ټیم شپه په خپل ټیم یو ټایم ټیبل دی نو دغه انسان لم بکار چې ځان له ټایم ټیبل جوړ محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی